رمضان مبارک. روژه د رحمتونو میاشت او د برکتونو میاشت ده. افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د هیواد، خاورې، خلکو او ملي ارزښتونو ساتونکي دي، بلکې د اسلامي، انساني او ټولنیزو ارزښتونو درناوی هم کوي. د روژې مبارکې میاشتې په راتګ سره زموږ زړور سرتېري د خپلو مقدسو دندو ترڅنګ د ولس سره د مهربانۍ، یووالي او همدردۍ ښکلي مثالونه وړاندې کوي. دلته د لوګر ولایت خاص ځواکونه چمتووالی نیسي ترڅو خپل ولس ته د امنیت د تامین ترڅنګ روژه ماتې وویشي. د معمول مطابق الحمدلله مخکې هم لکه څنګه چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولس امنیت ته ژمن پاتې وو، همداسې په خپل سر باندې په ځان باندې ډېر بوج راوستلی وو. د امبولانسونو دپاره د روژې مبارکې په میاشت کې همداسې 24 ساعته امنیت تأمین ده الحمدلله، او ټول ملګري مجاهدین خپل امنیتي ترتیبات ته وفادار پاتې دي. نو لله الحمد د روژې په رارسېدلو سره د موږ امنیتي تدابیر نور هم زیات شوي دي. د بعضې مساجدو په ارتباط باندې، د مقدساتو په ارتباط باندې، د اجتماعونو د ختمونو په ارتباط باندې ملګري متوجه دي ټولو ساحو ته. د امنیت د تأمین دپاره ملګري الحمدلله 24 ساعت خپلو کارونو ته متوجه شوي دي، او بیا به هم انشاءالله دې ته ژمن پاتې. وعلیکم السلام. شکر. خیر لاړ سر. سرتېري چې شپه او ورځ د هیواد د امنیت ساتلو لپاره په بېلابېلو پوستو او سنګرونو کې ولاړ دي، په روژه کې هم خپل ایماني، ملي او ټولنیز مسؤلیت ادا کوي. راوتلي یو د ولس د امنیت او د خدمت لپاره. غواړو چې ولس ته همیشه ارامتیا او سوکالي په برخه کې هغه خپل هڅې او کوښښ دوامداره توګه مخکې کړو. چې په همدې خاطر باندې د لوګر ولایت مرکز کنجک ساحه کې د ولس د امنیت په خاطر باندې موږ چک پوینټ راوتلي یو، او غواړو چې د ولس لپاره که کومې ناامني د هغې مخه ونیسو او په د سوکالي او د هغوی په امنیت په برخه کې د دوی سره خپل کوشش هغه خپله همکاري وکړو. الحمدلله د ولس همکاري خو له امنیتي ځواکونو سره 100% باندې ده، چې ولس نه امنیت نشي راتللی، ځکه همدغه د ولس همکاري ده چې امنیتي ځواکونه همداسې د شر او د فساد مخه یې نیولې ده. نو د ولس همکاري له امنیتي ځواکونو سره 100% باندې همکاره دي ولس له امنیتي ځواکونو سره. دوی نه یوازې په خپلو قرارګاو او پوستو کې له یو بل سره روژه ماتې کوي، بلکې د عام خلکو، مسافرو، موټر چلوونکو، یتیمانو او بېوزلو کورنۍ سره هم د روژه ماتې برکت شریکوي. د لوګر ولسونه خو الحمدلله ټول مجاهدین دي، او موږ ټول همیشه ناسته ولاړ سره یو جسد یو. دوی ته بیا هم د امنیت په برخه کې کامل ډاډ او اطمینان ورکوو چې لله الحمد امنیتي ځواکونه بیداره دي، 24 ساعته د تاسو په خدمت کې دي، او انشاءالله تعالی چې آینده کې به هم هیڅ مشکلات نه وي. نو خدای دې وکړي چې دوی هم په سوکاله او هوسا او خوشحاله ژوند کې د خپل روژې پای ته ورسوي او خپل عبادات او اطاعات ته دوام ورکړي. نور به انشاءالله تعالی موږ کامل ډاډ ورکوو د امنیت. د کابل لوګر په لوی لار کې زموږ سرتېري د لوی لارو پر غاړه مسافرو ته روژه ماتې ورکوي. دا نه یوازې یو خیریه او اسلامي عمل دی، بلکې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د باور او همکارۍ فضا لا پیاوړې کوي. په دې لویه لار کې خلک د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه کوي چې په هر حالت کې د خپل ولس قربانۍ لپاره ولاړ دي. ډېره مننه ترې کوو له امارت اسلامي څخه. زه خپله خصوصا د لاین کې موټر چلوم، ډېره ښه رویه کوي موږ سره. تر اوسه کومه خبره نه دي، بدماشي نه دي، او هغه بې ځایه خبره هم ترې نه ده اورېدلې. ماشاءالله ډېر ښه اخلاقي ځوانان دي، الله دې همداسې خوشحاله لري. ماشاءالله ډېر ښه ځوانان دي. امنیتي ځواکونه امنیت، ثبات او ملي یووالي ته ژمن دي، او په هر ډول حالاتو کې د لوګر ولایت ولسونو ته خپل ملي او اسلامي رسالت ادا کړی دی. تر ننه پورې لله الحمد ډېر د ډاډ وړ ده، او زموږ امنیتي ځواکونه که په ډاډ سره شپه ورځ د خپل ولسونو د خپل نظام
پیري او ګزمې او د هغوی ساتنه خپله وجیبه بولي او همیشه د خپل ولس په خدمت کې دي او هڅه مو دا ده تر څو څومره چې خپل ولسونو ته امنیت کې موږ کولی شو چې اطمینان ورکړو یعنې تر هغه زیات هڅه کوو تر څو خپل ولس ته یو ډاډمنه او ارامه فضا رامنځته کړو. د روژه ماتي په دغو خوږو شیبو کې امنیتي ځواکونه سره راټولیږي. دا ښیي چې زموږ پوځ او پولیس یوازې د جګړې لپاره نه دي بلکې د ولس د ارامۍ، هوساینې او خوښۍ لپاره هم قربانۍ ورکوي.